زمنګ د پاره د ډیر لوی خیر سبب د ډیر لوی خیر سبب او ذریعہ ان شاء الله ګور داسې موقع بار بار نه په جمعات کې داسې دستربندي او پروګرامونه روزانه نه او ډیرو خلکو ته به د دې پروګرام پته وي چې زمونږ په کلي کې په محله کې معلومیږي داسې نوی جمعات جوړ شوی دی په دې جمعات کې به د ماشومانو ختمونه او دعا به هم قبلیږي او داسې برکت والا مجلسونه چې د الله فرشتې هم شرکت کوي او من خو ډیر زیات ضرورتمن یو ډیر د افسوس خبره ده چې من همیشه په هغه مجلس کې شرکت کوو من ته خوند راکوي په کوم مجلس کې چې الله ډیر زیات خفه کیږي وګوره نن د اتوار ورځ ده زه په دې لار باندې اوس را روان وم نو زمونږ موضوع بیلی چې موږ به نورې خبرې کوو چې کله موږ د معاشرې د غفلت ته وګورو د مسلمانانو ته وګورو الله ورته ګاډی ورکړی دی احسان یې به کړی دی نو د پکې ګانې بجانې لګولي دي الله خفه کوي لګیا دی الله ورله زوی ورکړی دی او نن دا غزوی واده دی نو د شکریې خبره د ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده دی لګیا دی په هغه خوشحالۍ کې خپل الله خفه کوي الله ورله ښکلی کور او بنګلا یعنی دی د دومره وس قابل شو چې د ځان له کور جوړ که او په هغه بنګله کې د ځان له غټ سکرین ولګو که نه او ټول لګیا دي بدنظري کوي او الله خفه کوي رکشې والا روان دی ځان پسې د فحش ښځې تصویر لګولی دی دی په خپله نه ویني وروستو چې پسې کوم خلک روان دي هغه یې په بدنظرۍ کې مبتلا کړي دي د موبایل پر رنګټون باندې غانا لګولې ده او چې څوک ورته ټلیفون کوي نو اول هغه غانا اوري نو بیا د سره خبرې کوي ستاو د په دې خبرو کې بس برکت پیدا شي دا هغه ګناهونه دي هغه غفلت دی چې نن مسلمان د دغه غفلت په دلدل کې ډوبېږي روان دی او زه چې د ګرد و نوا ماحول ته ګورم داسې معلومیږي چې موږ نه الله ناراضه ګاډو کې ناست دی د زنانو په زور باندې اوازونه د مونږ په خپل غوګونو باندې اورو اے خور ته د مسلمان لوري اے خور استا په سر باندې د بیبي فاطمه د حیا صادر پکار دی اے نوجوانا تب د حسن حسین هغه عفت او پاک دامنی په خپل زندګۍ کې راولي سوال در تکوما کنن ستا په زندګۍ کې صداقت نشته دی د ابوبکر صدیق کنن ستا په زندګۍ کې عدالت نشته دی د حضرت عمر فاروق او کنن ستاسو په زندګۍ کې د حضرت عثمان سخاوت نشته دی حیا نشته دی او کنن زمن په زندګۍ کې د حضرت علی شجاعت نشته دی د دین د خاطره د اسلام د خاطره د قرآن د خاطره او کنن زمن په زندګۍ کې د بلال حبشي د عشق او جنون امتحان نشته دی کنن زمن په کورونو کې زمن په مجلسونو کې د الله د نبی د زهد تقوا د سنت او تذکرې نشته دی او کنن زمن په کور کې د قرآن عظیم الشان تلاوت نشته دی د صحابه د زندګۍ واقعات بیانول نشته دی زما په خیال د دې فتنو په ماحول کې د دې بے حیايي په ماحول کې او خصوصا د دې غفلت په ماحول کې زدا سے محسوسوما من نظمن الله ناراض دی واده د خوشحالي دا خزینر ګډوډ چغې وی لګیا دي د
الله د نبی او صحابیه دا کاش من خپل تاریخ او مطالعه کړي پته نه لګي څه چل را باندې شوی موبایلونه را له پلاس کې را کړل ټیک ټاک او ډرامې او فلمونه او د بے حیاي او د بد نظرۍ هغه انتها ته ورسېدو چې موږ سره ټیم نشته دی چې د دې قرآن نه خو دا ګردونه او دوړې لګې سنډلې وې که نه د ګانو بجانو پروګرام دی ټوله شپه دې دغه بې حیايي ته ناست دی د سره ټیم شته دی ستا په کلي کې ستا په جومات کې ستا په مدرسه کې نن یو بچي قرآن وویلو د الله خبره کېږي د محمد مصطفی د سیرت او صورت تذکرې کېږي د صحابو د تقوا او د زهد خبرې کېږي د ننګ او غیرت خبرې کېږي قرآن عظیم الشان بیانیږي او تا سره ټیم نشته دی ټوله زندګي دې د فیسبوک بد نظرۍ له ورکړې ده ټوله شپه تېره شوه په ځان پویه نه شوې او چې کله مؤذن اذان کوي الصلاة خیر من النوم دا غافله د غفلت په خوب وده شو شیطان یې خوشحاله کو الله یې خفه کو که نه او موږ ته وایي مولانا صاحب وایي چا را باندې څه کړي دي لاس میں بند دے روزگار میں ٹپ ولاړ دے معاشی بحران دے بچی میں یو بل سر جنگو نہ کئی خزا خفا بچیان خفا کور کی ډیر د پریشانی ماحول دے مولانا سے چارہ باندې سکڑی دی ما ورتوی کور کی سوک د قرآن تلاوت کئی او کنا د ساری منست اوچتے گے او کنا و یاد میں نشی چی د ساری منست اوچت شوے رشنن جماعت ویران پروت دے دو درې نمازیان پکې ولاړ دي ټول مسلمانان د غفلت په خوب وده دي ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا د پیغمبر علیہ السلام صحابیہ دا بچے په یو جنگ کې شهید شوخا او چې کله د بچی د لیدو د پار را روانه وا سر ډیر خسته پټ کړي وې کنا د سر وختې په نظر ناراضي سر ډیر خپل پټ کړي دي ام خلاد ته چاوول وې بچے دې مړ دې بچے دې شهید شوه دې کنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا ورتوی وی زما بچے مڑ دے وی ماں وی زما بچے مانا اللہ واغستلو مانا بچے اللہ واغستو حیاء رانا نداغستی چیز بخپل سر سر تور کمورا منڈی بوام لگو غنتی خوشحالی پیراشی پیریان پیراشی بیا په ځان نه پوهېږي مونږ ورته زارۍ منتونه کوو مونږ وایو الله مه خفه کوه دا ځمکه الله ته سوال کوي چې الله ماله لږ غوندې طاقت راکه د دوی د دې بې حیایي او فحاشۍ نه ما ته ډېر زیات تکلیف دی الله ما ته لږ غوندې اجازت راکه دا خو مهربانه بادشاه دی ته ولې نه پوهېږې چې ستا الله ننم تا سره د اویاو موریانو نه زیاته مینه کوي ستا اللہ ننم ستا د توبې په انتظار دے ستا د سجدو په انتظار دے ستا د تهجد او د شپې د جړاګانو په انتظار دے کاش چې پته ولګي په دې سجدو کې څومره حسن دے په دې عباداتو کې څومره مزه ده د محمد مصطفی سرور کائنات خاتم المرسلین امام الانبیاء په سنتو کې څومره عزت دے سمر خوندے پکے سمر لذت دے پکے پتہ بہو لگی بستے واپس شئی دا منگ چی پکمو لارو روانی اے مسلمانانو مشران پا نظر رازی نوجوانان پا نظر رازی کہ زمان آواز آگے خور ترسی کور کے ناستا آگے مور ترسی سوال کوما ستا دا کور ماحول ستا پلاس کے دے اے بابا جی
کاکا جی ستا د کور ماحول ستا پلاس کې دی، بس ته واپس شا، بس ته واپس شا. یا ایها الذین آمنو، ایمان والو، قو انفسکم، خپل ځانونه وساتئ، و اهلیکم، خپل اهل و عیال وساتئ، نارا داسې اور دی، وقودها الناس والحجاره، د دې اور خشاک خلق دی او کاڼي دي. که د دنیا اور نشي برداشت کولی، که د دنیا ګرمي لوږه سخته بیماری تکلیف نشي برداشت کولی، یو ورځ داسې ده ان بطش ربک لشدید، په هغې ورځ باندې د رب پکړ سخت دی. یو ورځ داسې ده ولا یوثق وثاقه احد، الله چې څنګه تړل کوي داسې بل څوک نشي کولی. ته ولې نه پوهېږې؟ ولا يعذب عذابه احد، الله چې څنګه عذابونه دي داسې بل چا سره نشته، بل چا سره نشته، که نشي برداشت کولی. وخلق الانسان ضعیفا، او ته ضعیف او رب کائنات وی، رب کائنات وی. وانتم الفقراء، تاسو فقیران یی، تاسو فقیران یی. ستا ځواني هلته قابل قبول نه ده، ډالر روپۍ پونډونه د امریکې نیشنلټي قابل قبول نه ده، دلته عہده قابل قبول نه ده، مال دولت شهرت قابل قبول نه ده. هلته اے مسلمانانو سوال کوم، تقریر نه دی، بیان نه دی. که ته په دې خیال اورې مولانا صاحب راغلی دی موږ ته تقریر وکړو، تقریر نه دی، تقریر نه دی. که په دې خیال اورې، په دې خیال اورې دا زموږ د زندګۍ هغه حقیقت دی چې موږ ته سترګې پټې کړې دي. هلته صرف او صرف د اعمال صالحه او کرنسي چلیږي. الته د شپې جړاګانې تهجد د سجدو حسن چلیږي، دا نفرتونه الته نه چلیږي. دا مې ماما دی بیکار دی، د سرم په ډیران جګړه ده، د سرم په پوله جګړه ده. الته دا غفلت دا بے حیايي نه چلیږي، الته د اعمالو حسن چلیږي. اے سبا بل ورځ، سبا بل ورځ زه چغې واما، زه چغې واما، زه فریاد کوما، ورسوئ زما دا فریاد هغه نوجوانانو ته چې نن په ټیک ټاکو باندې، نن په سوشل میډیا باندې د بے حیايي هغه انتها ته ورسېدل. اے وړوکې ماشوم دی که نه، ماشوم دی که نه، زما په خیال دی به د 14 کالو یې که نه، ته ډېر ماشوم یې که نه. ته نن د هغه فحاشۍ ګانو بجانو بے حیايي هغه انتها ته رسېدلی. اے د پردو جنکو سره د مسلمان لور ده، پښتو کې خبرې کوي لګیا ده او هغې سره ناست دی، هغه د بې حیايي خبرې کوي. زه تاسو ته دلته نشم ویلی، زموږ نسلونه برباد کړل، په سر باندې لوپټه راخوره کړې ده، لوپټه. د الله نوجوان پیدا کړی، که د الله خوښه وه یهب لمن یشاء اناثا، یهب لمن یشاء الذکور، ته به ښځه پیدا کړې وې. د ښځو پیښې مه کوه، خفه کېږم در باندې، د جهنم په اور مې نه ایسود واپس شه. دا د غفلت سیلاب، دا د بې حیايي سیلاب، دا د فحاشۍ سیلاب به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي که نه. زه خو به چغو چغو ستړی شم، زه هغې پلار ته منت کوم، هغې مور ته زما دا خبره څوک ورسوئ چې دا بچی یم داسې کولاو پرېښی دی.
غټ موبایل ورله پلاس کې ورکړې دي سبا بدا بچې ستاد پاره د هلاکت ذریعہ منګوایو د قرآن پلاس کې ورکا پیدا کئی بل نظام الدین اولیاء ضرورت دے دے فتنوں پا ماحول کے پیدا کئی بل سلطان صلاح الدین نن ضرورت دے دے فلسطین مسلمان غمجن دے ورشد مسجد اقصا بے حرمتی کی لگے آدھا زویم مسجد اقصا پر فدا عمر رواں کرتے چلو یہ حیات چند روزہ جاوداں کرتے چلو خالد و زرار کی دینی حمیت کی قسم بت قدوں سے پھر بتوں کو بے نشا کرتے چلو صد پار پیدا ہوئی افحسبتم انما خلقناکم عبثا کاش چی من پخبل قرآن پوئی دلے پا ڈرامو پویا شو پا گیمونو پویا شو پا ٹک ٹاک امزان پویا کو پا بے حیائی امزان پویا کو پا غفلتون امزان پویا کو پا کار روزگار امزان پویا کو خو پا اغا قرآن امزان پویا نکو چی داسی پوینو زو کی منگتا ملاو شوے دے بکتا وی مولانا سید وی زمن قرآن سویڈن اس وزاو زمن قرآن ناروے اس وزاو وی پدی باندے بیانو کا ماورتوی تچ کورتا لڑشی اخوی خوب بے حرمتی کڑی دا آخو زما خلاف دے زما دا دین زما دا اسلام زما دا پیغمبر دا ختم نبوت خلاف دے اخو بلگیائی مخالفت بکئی کنا خو کتلگ وزگار شوی لگ ٹیم در تا ملاو شو سوال در تکوما تاخ کی دے کم قرآن چیری پی خیدے لگی را واخل لگی دوڑی دے وسنڈا دغه گردونه زمنگ پا دی زلونو پراته دی دا زمنگ معاشره دا وی قیامت کی نفسی نفسی دنیا کی دا سشو اغا خلق چی دا بل اوخ کی بے وچا ولی سشو اغا خلق چی میلمہ باور کرا راخی ٹیوہ بے مڑکا ولا میلمہ بے مڑاو اسی بے ورسر اللہ سکتکو دو غربت انتہا و منگتے انسانیت خود لے دے دا جہاد میدان با دا تند حالت با بل ملکری لبے او باور کولی خواکی بلوی مالو با اغونس کلی غبل لے ورکڑے بلوی مالو با اغونس کلی بل لے ورکڑے درے وارد تند پا حالت کی دی دنیا نا رخصت شو منگتے انسانیت خود لے دے زپرون پلار واندے روانو ما یو سڑے پا دی گاڑی کی مالا مخی لدا سے راغے دوان لیٹونو وشاریم ڈبل لگولے وی یعنی پا غلط سے ڈمرا روانو او ما تا مخی تا ادری دو او دمرا غصاو آغا پا دی ردی ہوئے لیکنا ما ورطوی رو رمانا غلطی وشوا بہنا غلطی وشوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا 22 لاکھ مربع میل حکمرانو پا لار روانو یو سڑے مخیل ورغی خیالی نو دا اغا پا خپا دا پاسی خپا راغ لکنا اغا ورطوی نظر دی نلگی وی خپا دی را لخوکڑا اغا ورطوی ماف کرو رمانا غلطی وشوا منگتا محمد مصطفیٰ سرور کائنات سبق خود لے دے سبق رات خود لے دے چی دا اللہ پزاد میں دے قسمی چی پا ماپ کولو باندی عزت نکمی مورتوی ماپ کمانا غلطی وشوا حالانکہ غلطیم دا غوا خو بیازو پا دی لار را روانم پا دی زلکی میو درد پیدا شو چی اللہ دا دا دنیا انسانان خو یو غلطیم نا برداشت کئی کہ لگ غنتے چالا لگ غنتے کوک وکشی دوی دن نا برداشت کئی دوی دن نا ماپ کئی اللہ سمر مہربان بادشاہ اے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل
ही नहीं राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं ननम ता आवाज की तहज्जुद पटीम बांधे वल्लज़ीन यबीतून रब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वसम व कानू क़लीलन मिनल लैल मा यहजऊन व बिल अस्हार हम यस्तग़फिरून ए मंग त जरूरत दे कना मंग त जरूरत दे नंद जड़ागानु जरूरत दे तावेल हुस्न में ख्वागप्री दी कतो के मावेल जड़ दे राह यवड़ो पलिदो के मावेल ज़ुबा दे पकम कम ज़े के गोरम तावेल ज़यम द तहज्जुद ने मुशबो के मावेल तातब पकम अलारा दर्शम तावेल सिर का ग्रेवान पले वनो के मावेल पुल तद सिरात में वार खता दे तावेल ज़बलास दरकम पोरे वतो के मावेल महतद शैतान मुकाबलश्ता तावेल मातरब त मुख का सलगो के गोरा तकरीर दरतन को मखा बदल कैदा तर्ज जिंदगी दद मुसलमान बाजार पर नजर न राजी दाद मुसलमान खुशहाली दाद मुसलमान जिंदगी दा नौजवान दा मशर कशर हर यव इंसान लगिया दे दखपल रब खिलाफ बगावत करे दे लगिया दे स्तर के बद नजरी गई वगुना गाने बजाने गिबतुना औरी खपे अगा मजलसुनु तरवानी दिची अल्लाह खपकीगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खपकीगी वापस से दालारे जन्नत नदी तली दालारे जन्नता नदी तली तब मड़े तब कब्र के परोते स्ता टिकटा के बखलक गोरी स्ता बेहयाई फहाशी बखलक गोरी है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीना इज़िन तंज़ुरून कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी व क़ील मन राक़ व ज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ बिस्साक़ फ़ज़ान बपुयम नशिकना और यौरस बदे दखपीद योबल नतौशी यौरस बदे मलकुल मौत मखित वलाड़ी एस्ताद कफन कपड़ा बाजार के पयोतान के प्रतदा बस्ते खत्म कई दाद ग़ीबतुनो माहौल बन कई दाद ग़ीबतुनो चुगलई तहमतुनो किताब नन जरूरत दे तकबीर उला सर मुंज लाजिमी दे द कुरान तिलावत लाजिमी दे अल्लाह सर ताल्लुक लाजिमी दे दखबल बची बखलवत पांदी नजर अचवल लाजिमी दी वाखले दद्वी द लास नदा मोबाइलुना बिल कुरान पलास के वर कई एबा बिल कुरान पलास के वर कई नखबियो कई बाकायदा कम बचे द मदरसे द जुमा प माहौल के दे नखबियो कई और कम बचे कम नौजवान द पलास के मोबाइल दे गेमुनो के ड्रामो फिल्मों के बेहयाई के मुब्तला दे नखबियो कई जमात दीजे दन्नास्त खबरा याद साथे जबयम या बनाएम नखबियो कई कुरान वाला बचे बस्ता सो ताबेदारी इंशाअल्लाह जमा योजे की बयान माँ छिगे कड़ले मावे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी राजवंदेशा रापास दे खपल खबर ना ददे फितनो पदावर के ददे गफलत प माहौल के मंगबल सुल्तान सलाहुद्दीन नशु पैदा कावले जमंग पर मौजूद गई कि खलक जमंग पैगंबर पर नामूस बांधे हमले कई हो कनो
سلطان عبدالحمید ثانی فرانس او هالینڈ گستاخی وکړه چا سلطان صلاح الدین ته وې چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خلاف هغه خلکو خاکی تیاری کړی دي او هغه خاکی با هغوی په سکرینونو باندې چلای کنا مخالفت کوي گستاخی کوي لګیا دي جرأت کړي دي سلطان عبدالحمید دا د خلافت عثمانیه اخره عثمان ورغه او هغوی ته وی بند کا دا خاکه هغه ورته وی نه بندوم سلطان عبدالحمید ورته وی چې نه بندې زه جهاد کوما سلطان عبدالحمید په ژوندې او څوک به د محمد رسول الله په ناموس باندې حمله کوي لګیا جهاد کوما تاریخ ولټوي جهاد نه کړي صرف سترګې ورته خودلې دمکی ورکړه کته زما د دین مخالفت کې د اسلام مخالفت کې د قرآن مخالفت کې کنا زه در باندې حمله کوم زه جهاد کوما تاریخ لیکلی دی فرانس او هالینډ دومره ویریدو چې هغه خاکې بند کړي ختم یې کړي زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں سلطان صلاح الدین ایوبی په یو جنگ کې د یهودو یو کمانډر محاصره کړ لږ ټیم میلو شي دا خپل تاریخ لږ ولټوئ د خپلو بچو ته یې بیان کړي پلار موبایل رئیس ته دی ناست دی او داسې بې حیایي اړی راړی او دې سیټ ته هم بچي ناست دي او دې سیټ ته هم بچي ناست دي که نه ته دوی له څه سبق ورکې کدا زمن معاشرهی منگ ناکام یو نن عالم کفر پخپل مشن کے کامیاب بنظر رازی ختم کی دا غفلت خوبون و رابعدار شئی یہودی یو کمانڈر محاصره کو آغا کمانڈر سلطان صلاح الدین توئی تو خوب مان سروے ما بقتل کے خو منگ بستان آباد داسی موریانے نپریدو کنا منگ بدوی تا داسی ماحول او داسی دا فحاشی پا دلدل کے بے ڈوب کو چی مور ببیا داسی جرت ونکڑے شی چی بل سلطان صلاح الدین پیدا کی ما تو گو رہی د یهودو یو نوجوان یو بینر لیکلی او داسې بره نیولی او که نه په هغې باندې لیکلی او د خیبر واز یور لاست چانس خیبر ستاسو اخیری چانس او تاسو بل د علی شیر خدا غونتې بهادر نشئ پیدا کولی زه سوال کوما بڑک اٹھتے ہیں آتش نمرود کے شغلے انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا پدے ٹک ٹاکوں کے پدے گانوں بجانوں کے پدے بے حیائی کے پدے سنیما گانوں کے پدے تدے پیس بک پنہوست و بد نظرے کے کامیابی نشتہ دے دا اللہ پا حکمونو منلو کے دا محمد مصطفیٰ سرور کائنات پا سنتو باندے عمل کولو کے دا دوارو جہانو نو کامیابی دا کنا اٹھو صلاح الدین ایوبی کے پرزندو کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا دزڑد درد نے در تویم اٹھو جوانان وطن
कफन बरदोश हो जाओ, जिहाद फी सबीलिल्लाह कर जाने का वक्त आया। राशे नन जरूरत दे, राशे दावत तबलीग पहलकों के नहीं, द जिंदगी मकसद ब समझ तराशी वर्षे द अहले तसव्वुफ मजलसों के नहीं, पता बहु लगी द जिंदगी मकसद सशेदे। राशे दी उलमाओ सरा पदी मदारिसों के बचीरा वाले पखपलम वर सर के नहीं, पता बहु लगी द जिंदगी मकसद सशेदे। राशे कलनचे मंगना मंगना द अल्लाह रजा, गफलत गफलत इंतहा तो रसीदो। जमंग जिंदगी तंग शुआ मंगना जमंग अल्लाह नाराज शो। वमन आरज़ा अन जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जिस ज़मान द हुक्मुन ने इनकार कवई ज़बस्ता सु जिंदगी तंग कम तेनन जमंग जिंदगी तंग दा परेशानी टोर मरगरी वजीफा गवाड़ी हुई मौलाना साहब से वजीफा का रोजगार में टप वलाड़ वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, और दज़्मके और आसमानों द खज़ा से नरमे नरमे दासे पस्ते पस्ते संचित तमाशुम वे कना, और द्वी तासरा वड़े वड़े खबरे कवले कना। नो چې یو مور د خپل بچی سره دومره مینه کوي، نو بیا چې رب دا اویاو میندو نه زیاته مینه کوي، نو د الله د مینې انتها به څومره ما یفعل الله بعذابکم. اے الله نه غواړي چې موږ ته عذاب راکړي، الله نه غواړي چې موږ جهنم ته واچوي. خود میرے دل نے تراشے ہے غموں کے پہ کر، میرے مولا نے تو ہر غم سے بچا رکھا ہے. تا چې بل باندې د خاورو ډیرې جوړ کا، دغه شانتی به پتا هم واوړي خاورې، اوازونه چې د بل د مرګي اورې، دغه شان به ته د خپل مرګي هم واورې. ته ولې نه پوهېږې عجیبه رحمان زړه دې د کتو دی چې مرګی په دنیا شته او ته لا خاندې. یو زنده چې د مرده په قبر تیر شي، دومره بس دی نصیحت په دې دنیا. وګورئ د خاموش قبرونه سوی، د خاموش قبرونه سوی. ته د شپې خپل کور ته لاړ شي کنه، او دغه قبر د کور دی، د خاورو څلی پې ولاړ دی. اے پیدا په دې دنیا دی، هر بشر جدا جدا، منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا. اے اجی سے سباوا د دغه خاورو لاندې پروت دی، لیکچرر سے، پروفیسر سے، میجر سے، کرنل سے، ایس ایچ او سے، مولانا سے، قاری سے، سباوا د دغه خاورو لاندې پروت دی. کله چې مړ شي او په قبر د خزې ولګي، دا د دنیا مزې بتا تا بې مزې ولګي. خوله به دې بند شي ورته سختې به قیزې ولګي. من کتلی دي دا زنې ورله په سپینه کپړه باندې تړلي کنه. دی مشرانو به چېرته مړی لمبولی، تاسو ته پته نشته دا چې مړی لمبیږي لږ ورته ګورئ. یو مسلمان وفات شي که نه نارینا، لږه داسې تماشه کوئ، پته به ولګي ښه زما تره وفات شوی و او ما لامبه و، او چې کله ما د هغه کیفیت ولیدو، هغه به د خلکو جرګې کولې، هغه به روزګار کولو، هغه نه بې چا په خبره کې نمبر نشو اخیستی. او چې مړ شو کنه، هغه چې کومې جامې اغوستې وې هغه جامې د هغه نه نه وتې، هغه جامې موږ وشلولې. هغه په لاس باندې ګړۍ په لاس کړې وه، هغه ګړۍ ته موږ کولاو کړه، هغه کوڅمه ته موږ وباسله، هغه جیب کې چې څه کېښودی هغه ته موږ راوباسل. دا سر داسې لاړ شي، لاس داسې لاړ شي، دومره عاجز شي انسان. دا زموږ د زندګۍ حقیقت دی، کل نفس ذائقة الموت حقیقت دی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور.
حقیقت دے کل من علیہا فان حقیقت دے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کلایا جوانی نے پھر آ کے مجنو بنایا بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے دے عبرت زید ختم شو ٹیم کنا سنگد بیان ٹیم ختم شو دسے بھائی اور استاد زندگی ستا ساگانی بختم شی ستا پوق کی اذان او اقامت شوے دے او دے جنازی پا منز کی اذان او اقامت نہیں دا سوچ دے کڑے دے ستا دے جنازی دے منز اذان او اقامت شوے دے کنا ولے نہ پوئے گی ٹیم ختم شو گورا پزان با پویم نشی سوانی لارا گیر سپینا شو املا ٹیٹا شوا پزان پویم نشو تکنن کولاو مخ سر طور سر پا بازار کی گرزین استادا مخ پا یورس گنجی منجی شکنا توالی نا پوئے گے منگ ورطا دا بی بی فاطمہ حیا بیانو دا پرتک پا کپڑای دویمہ کپڑا تاو کڑی و چاور توی داولے وی چیز ما دا پرتک پا کپڑا دا غیر نارینا نظرو نلگی زتا ستڑی و ضروری خبر کام محمد مصطفیٰ سرور کائنات خاتم المرسلین امام الانبیاء فرمائی خلق بدا سینے کا اعمال باور سرائی او دمر اعمال باور سرائی کنا چی دا تحام غر عمر نیکی باور سرائی خدا نیکی چکل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ اے چکل میزان وہ لگی کنا دا نیکی بددوی اس پکار نرازی صحابہ یا رسول اللہ دا کم خلق دی دا اللہ نبی فرمائی دا پراتلن کو خلقو کی دی سو وجہ دا چی دا دوی نیکی اے جالی نوٹنو باندے دکاندار سودا نور کئی نو چی دکاندار پہ ندوکا کی گی نو اللہ بسنگا دوکا کے اخو دیر باریک بین دیکھنا ولی بدوی اعمال دوی پکار نرازی وی دا خلقو پا مخ کی بدوی نیکانی استاسو مخی تناسم سمرخ کلے دا سے پادب ناسم کنا خلقو پا مخ کی بخیستا مزیدار اعمال منزونا جماعت لبمزی کنا پا خلوت کی با گناہو نہ کئی پا تنہائی کی با بد نظری کئی اس کوٹا کی زان پسی وربن کو موبائل رو باسی ابلستن کمبل راکا گا خوادی خواگور کنا سلاست الا هو رابعهم ولا خمست الا هو سادسهم ماتو گو رئی تاسو ماتا گو رئی کنا جسیدہ ناسم اللہ وی زخبلو بندگانو تا گورم سنگ گورم مانا صرف گورم ندا دا سے گورم لکھ خکاری چی خپل خکار تا شیش غستے دا یو سترگی ورطا دا سی پتکڑی خواہ بس چی دا یو خبر سمجھ تراشی کنا گناہ بنکی گی بدنظری بنکی گی بے حیائی بنکی گی انشاءاللہ عمل کی براولو کنا انشاءاللہ اللہ دے زمانگا استاسو دا ناست پخپل دربار کی قبول و منظور و گرزئی بس دیخوا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ